السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی j'ai fait، یعنی دا j'ai fait کلمه څه معنا لري او څنګه په جملو کې استعمال کړو. j'ai fait دا د فعل دویم حالت یا پاسې کمپوزي حالت دی چې په تیر وخت کې یو څه ترسره شوی وي. کله چې د هغې په باره کې خبرې کوو نو avoir fait به استعمالوو. دلته یو څو مثالونه تاسو ته وړاندې کوم. j'ai fait معنا یعنی ما وکړل یا ما وکړ. j'ai fait un accident. j'ai fait un accident. j'ai fait un accident. ما یو حادثه یا ټکر یا اکسیډنټ وکړ. اکسیدون معنا ټکر. j'ai fait une erreur. j'ai fait une erreur. j'ai fait une erreur معنا ما یو تیروتنه وکړه. اون erreur معنا یو تیروتنه، یو اشتباه یا یو غلطی. j'ai fait une demande. j'ai fait une demande. j'ai fait une demande. ما یو غوښتنه وکړو. une demande معنا یو غوښتنه، یو درخواست. avoir fait دا د فعل ورب یا د فعل دویم حالت یا پاسې کمپوزي حالت دی. accident، erreur، demande دا یو عمل دی چې تا ترسره کړی. j'ai fait de mon mieux. j'ai fait de mon mieux. j'ai fait de mon mieux. ما خپل غوره وکړل، یعنی زما د وسته یا زما د لاسه چې څه کېدو، یعنی څومره ښه چې رانه کېدو هغه مې وکړو. کله چې یو څوک تا ته مثلا د یو کار غوښتنه کوي چې دا کار یو څه راته وکړه، ته به ورته وایې چې یعنې زما د وسته چې څه کېدو ما وکړو، یا څه چې زما د لاسه کېدو هغه ما وکړو. بیا به وایي چې j'ai fait de mon mieux. j'ai fait les courses. j'ai fait les courses. j'ai fait les courses ما خریداري یا شوپینګ وکړ. les courses معنا خریداري یا شوپینګ. j'ai fait la prière. j'ai fait la prière. j'ai fait la prière معنا ما لمونځ وکړو. la prière معنا لمونځ. j'ai fait ce que j'ai pu. j'ai fait ce que j'ai pu. j'ai fait ce que j'ai pu. څه چې مې کولی شو هغه مې وکړل. j'ai fait ça. j'ai fait ça. j'ai fait ça معنا ما دا وکړل. ça معنا دا. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci. شیر کول یې هیر نه کړئ له دوستانو سره. مننه.